امریکا بالاخره د کرام الدین کریم د نیول کېدو امر وکړ. دا چې امریکا له افغان حکومت څخه تازه څه غوښتي دي، حکومت باید کوم اقدام وکړي، په دې ویډیو کې را سره وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو بخیر. کابل کې د امریکا متحده ایالاتو سفارت شارزدپیر راس ویلسن په یو ټویټ کې د افغانستان له حکومت څخه غوښتي چې د افغانستان د فوټبال فدراسیون پخوانی مشر کرام الدین کریم دی ونیسي او قانون دی پیرې پلي کړي. په دغه ټویټ کې ویل شوي دي امریکا افغانستان کې د ښځینه فوټبال لوبغاړو ملاتړ کوونکې ده او له حکومت څخه غواړي چې کرام الدین کریم چې د فوټبال نړیوال فدراسیون لخوا د نجونو په جنسي ځورونې تورن شوی دی ونیسي او قانون پرې پلی کړي. کابل کې د امریکا سفارت په داسې وخت کې له افغان حکومت د کرام الدین کریم د نیونې غوښتنه کړې ده چې څه وخت وړاندې کورنیو چارو وزارت پنجشیر ولایت کې د نوموړي د نیونې عملیات وکړل، خو په نیونې بریالي نه شول. لیدونکو په دې هیله چې دا ویډیو به مو تر پایه را سره لیدلی وي. که مو دا مطلب خوښ شوي ویډیو لایک کړئ او چینل د سره ضرور سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت درلود. الله پامان.